المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان هغه دی چې د هغه د ژبې او د لاس نه مسلمان په امن کې وي. مسلمان هغه دی. او حضور علیہ السلام یو ځل خپله ژبه مبارکه په دوه ګوتو کې ونیوه او یې فرمایل ډېر ځلې انسان د دې ژبې د وجې نه الټه چې کوم دی دوزخ کې غورځېږي. نو وی دا زنانه دی به پیغورونه کول، دی به الزامات لګول، دی به غیبت کوله. دا په دې وجه باندې وی بله زنانه مې وکته چې هغه د سر د ویښتو نه په جهنم کې ځوړنده ده او لاندې اور بلیږي. څنګه چې انسان هغه مارغه په سیخ کې ورکړي او اړی یې راړي دقسې دا د ویښتو نه ځوړنده ده او لاندې ورلاندې اور بلیږي. حضرت فاطمه قربان دا څوک ده؟ دا زنانه څوک وه؟ وی دا هغه زنانه وه کله زنانه ماشوم له پی ورکوي که نه، ماشوم له پی ورکوي یا ماشوم ګرځېږي را ګرځېږي او دا ماشوم د دې زنانه ویښته ونیسي نو هغې ته بعضې وخت د ویښتو د درد د وجې نه زنانه سترګو کې اوښکې راشي خو اولاد دې څه ورته وایي خو نه. دا ویښته دومره نازک حصه ده او دا د ویښتو نه ځوړنده ده. وی دا هغه زنانه ده چې دی به زناکاري کوله، دی به خپل ویښته پردو سړو ته ښودل، دا به بې حیا د کور نه ووته. نن تاسو بازارونو کې وګورئ زما عزتمندو، ماحول ته وګورئ، زمونږ د کور زنانه د په کوم حالت کې د کور نه وځي او زمونږ د پښتنو زمونږ د مسلمانانو زنانه خپل ویښته دا په نیانو باندې کټینګ کوي، په نیانو باندې زنانه ویښته کټ کوي. نو دا بې حیا زنانه وه. یا خو داسې وخت زما عزتمندو، یا خو داسې ټیم و چې زنانه ابه د کور نه وتې نو د قرآن د وینا مطابق ای به څه کول؟ الله به ورته الله فرمایل یدنین علیهن من جلابیبهن، دوی دې په خپلو سینو باندې او په خپلو بدنونو باندې څادرې راواچوي، غټې څادرې چې د هغوی لاندې کپړې هم پکې نه ښکاري. د مسلمان د ښځو کپړې به پردي کس نه کتې. یا نن زنانه کلم کله کله مخ رواني ته به نه وې که دا زنانه ده. نو دا د بې حیا زنانه هغه انجام دی. او وی بله زنانه مې وکته، حضور فرمایي دریم نمبر زنانه مې وکته چې د هغوی د سینې په یو اړخ کې د اوسپنې سنبه ور دننه کړی شي او د دې بلې سینې د بل سایډ نه هغه سنبه بار وځي. یو سایډ ته سنبه د اور او د اوسپنې نه جوړه سنبه ور دننه شي او دا بل سایډ ته وځي او دغه ته د جهنم زنځیر پکې واچوي او په دغه اندازه باندې ځوړند وي. بی فاطمه وایي د الله پیغمبر دا څوک؟ وی دا هغه زنانه ده چې دی به په خپل ځان باندې د خپل خاوند نه علاوه نور خلک په ځان باندې قادر کول او دی به زناکاري کول. دې لپاره زما عزتمندو الله جل شانه او تاسو نه تپوس کوم چې کومه زنانه ده چې هغې ته دا پته نشته چې بې حیایي دا ګناه ده، کور نه سرتور سر وتل دا ګناه ده، کور نه د خاوند د اجازت نه بغیر وتل دا ګناه ده. یو عالم دا خبره کوله چې د حضور علیه السلام په دور کې یو زنانه راله او نبی علیہ السلام ته وایي د الله پیغمبره زما خاون سفر باندې د کور نه تلو نو یې ماته ویلو چې څو پورې زه راغلی یم زما د اجازت نه بغیر
ته د کور نه وځې، تا ته د کور نه د وتو اجازت نشته. خو د الله پیغمبر اوس زما والد محترم دی، زما پلار دی، اب بیمار دی، نو زه د پلار تپوس لا تاسو نه تپوس کوم چې لاړه شم که نه. خاوند خو ما ته اجازت نه دی کړی، په سفر باندې موبایل خو وې نه، نن خو کومه ښځه چې ګوري دقه غټ موبایل به ورسره چې کومه ښځه ګوري غټ موبایل به ورسره د خدای په قهر باندې اخته یو ښه. نو موبایل خو وې نه، نو حضور علیه السلام نه تپوس وکړ. نبی علیه السلام ورته وی بهتر به دی چې ته لاړه نه شي او د خپل خاوند خبر ومنه. وی ټیک ده. سبا ده دویمه ورځ باندې زنانه بیا راځي، وی د الله پیغمبر والد صاحب مې زلکدن شروع شو، ماشومان راغلي چې د پلار د زلکدن شروع دی، لږه فاصله ده، 2-3 منټه فاصله ده، لاړ به شم سره پلار به وګورم بیا به راشم. نبی علیه السلام ورته ویل د خاوند خبره ومنئ، دې کې به دې خیر وي. الله اکبر. هغه د شریعت منلو، د قرآن او د حدیث منلو. زنانه مې ټیک ده. والد صاحب وفات شو، والد صاحب وفات شو، راله وی د الله پیغمبر پلار مې وفات شو، پلار مې وفات شو، جنازې له د مخ اخیری دیدار د پلار له لاړه شم. نبی اسلام ورته وی د خاوند اجازت نشته، زما رایه دا ده چې مزه، زما رایه دا چې مزه. پلار وفات شو، خاوند اجازت نه دی کړی. نبی علیہ السلام ورته وی مزه. چې پلار دفن شو، دا کور کې جړه هر څه خفګان چې و هغه تیر شو. خو چې کله وفات شو، شپه شوه او دا سره نه اوده شوه، نو پلار یې خوب کې ملو شو. ته بچی زه ډېر زیات ګناهګار وم، زما ګناهونه، خو ستا د خاوند د اتباع د وجې نه الله زما چې کوم دی مغفرت وکړه، الله زما بخښنه وکړه. مال الله داسې یو لور را کړې وه چې هغې د خپل خاوند اتباع وکړه. دې لپاره زما عزتمندو الله رب العزت فرمایي چې د شریعت احکامات هغه 3 زنانه، اب انشاءالله بیا خبرو د 3 واړو تعلق د زنانو سره دی چې زنانه هغه به د حیا وخت تېروي، ابه د غیبت نه او د ژبې د ګناهونو نه به ځان ساتي، ابه د ستر او د حیا او د پردې چې کوم دی خیال ساتي. نو الله فرمایي چې من اضلو، هغه کس نه زیات ګمراه څوک دی، ممن هو فی شقاق بعید، چې کوم سړی ورته بد عالم په یو خبره خبردار دی او د هغې باوجود د قرآن او د حدیث او د شریعت نه خلاف اتباع او خلاف وخت تېروي. الله فرمایي دا